آیا تا کله په خوب کې داسې منظرې لیدلې وي چې زړه دې پرې خوشحال شوی و؟ شنه باغونه، پاکې اوبه یا روښانه رڼا؟ ځینې وختونه دا هر څه بې معنا ښکاري، خو د خوب د تعبیر له مخې دا د خوشحال ژوند نښې دي. راځه نن درته ووایم چې په خوب کې کوم شیان د خوښۍ او نیکمرغۍ علامې ګڼل کیږي. که ته په خوب کې لمر، سپوږمۍ یا رڼا وینې، دا د نیکمرغه ژوند، خوښۍ او ایمان نښه ده. روښنايي تل د خیر، رڼا او برکت معنا لري. شنه باغونه او زرغون چاپیریال، که تا شنې درې، ګلان او باغونه لیدلي وي، دا د خوښۍ، هوساینې او روحي سکون نښه ده. زرغون رنګ د اسلام رنګ دی او د نیکمرغه ژوند څرګندونه کوي. پاکې اوبه او باران، په خوب کې د پاکو اوبو یا باران لیدل د رحمت، برکت او خوشحالۍ نښه ده. اوبه د ژوند سمبول دی، که پاکې وي نو دا د پاک زړه او خوښ ژوند معنا لري. سپین رنګ او سپینې جامې، سپین رنګ د صداقت، خوښۍ او صفایۍ نښه ده. که څوک ځان په سپینو جامو کې ویني، دا د برکت، خوشحالۍ او عزت نښه ده. خوږې میوې او حاصل، که ته میوې، انګور یا حاصل وینې، دا د رزق، زیاتېدو، بریاو او خوښ ژوند علامه ده. خوږې میوې د خوږ ژوند نښه ګڼل کیږي. مرغان او ازادي، په خوب کې د مرغانو الوتل، اسمان ته ختل یا د ازادۍ احساس، دا د سکون، راحت او خوښ ژوند څرګندونه کوي. دا ښیي چې زړه دې له غمونو پاک شوی دی. عبادت او دعا، که ته ځان د لمانځه، قرآن یا دعا په حالت کې وینې، دا د دنیوي او اخروي خوښۍ نښه ده. الله تعالی د دې خوب له لارې تا ته د روح آرام ښیي. پاک، پراخ او روښانه کور، په خوب کې پراخ کور د برکت، مالي ثبات او کورنۍ خوښۍ نښه ده. که کور تیاره وي، دا برعکس معنا لري، خو که رڼا صفا وي، دا خوشحال ژوند دی. موسکا او خوشحاله څېره، که تا ځان یا بل څوک خوشحاله، خندېدلی او مطمئن لیدلی وي، دا د زړه د سکون، رضایت او خوښ ژوند نښه ده. ماشوم او نوي شیان، ماشوم د امید، رحمت او برکت علامه ده. په خوب کې ماشوم لیدل یا نوی کور، نوي کالي، دا د نوي پیل، خوښۍ او خوږ ژوند نښه ده. پای، نو کله چې ته داسې خوب ووینې، اندېښنه مه کوه، دا ښیي چې ستا زړه پاک دی، نیت دې ښه دی او الله تعالی ستا ژوند ته برکت ورکوي. ځینې خوبونه نه یوازې خوبونه وي، بلکې د خوښۍ زیری وي.